اګست میاشت لومړۍ اونۍ هر کال په نړۍ کې د ماشوم لپاره د مور پيو ارزښت ته ځانګړې شوې ده چې د لومړۍ نه تر 9 اګست منځل کیږي. په همدې مناسبت د اګست په 4مه پیښور کې د خیبر پښتونخوا ډایریکټریټ جنرال هیلث، یونیسف او ځینې نور ادارو په همکارۍ یو سیمینار ترسره شو. په دنیا کې چې څه د بریسټ فیډینګ څه شرع ده، نو زمونږ شرع هغې نه کمه ده زمونږ د پاکستان. بیا زمونږ صوبې نورو صوبو نه لږ غوندې بهتره ده. په دې کې زمونږ تقریبا 70% موریانې چې کومې دي هغه بچو له خپلې پی ورکوي. خو دا شرع په دې مطابق مونږ وګورو چې د ماشومانو بیماریانې راکمې شي، د ماشومانو چې کوم هغه پست قد ورته وي، سټنټینګ چې ورته وي هغه ختم شي، ماشومانو ویسټینګ چې کوم دی کمزوروالی چې پکې کم راشي هغه کمزوروالی ختم شي. نو د هغې په مطابق باندې دا کم دی نورم کولی. پیدائش کے ابتدائی 2 ماہ کے دوران بوتل کا دودھ پینے والے بچوں میں ډاکټران وايي هغه ماشومان چې تر 6 میاشتو د مور پی ونه خوري د اسهال او نمونیا له امله د مړینې له ډېر خطر سره مخ کیږي او د عامو ناروغیو هم په اسانۍ ښکار کیږي. د خدای پاک جوړ کړی شی او د انسان جوړ کړی شی کله برابر نشي کېدی. مور پی د ماشوم دپاره خدای پاک یو تیار خوراک را لېږلی دی. نو که انسان څونه هم ریسرچ وکړي، څونه هم کوشش وکړي، کله هم د خدای پاک د جوړ کړي شي برابري نشي کولی. دې شي باندې خلک پوهول چې بی دا اصل چې کوم اهم شی دی د مور پی دی، د دې دپاره موږ دا میاشت مناوو.